السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ټاپک او موضوع دا د هوټل د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې دا چې تاسو څنګه کولای شئ د هوټل ویرینګ دا چې کوم د کنیکشن ویرینګ او ډایګرام دلته وکي او په دې باندې چې کوم د ځانونو پوي کوي او په دغه طریقه باندې کار او فعالیت تر سره کوي لکه څنګه چې تاسو وینئ دا څلور اتاقونه یا 15 اتاقونه مونږ لرو نو دلته چې دی مونږه ټالۍ لګولې ده ټالۍ او بلپونه 15 عدده دا د ټیبل مین خواته نصب کیږي او دغه بټنې چې کوم د الارم بټنې ورته وایي د ټالۍ بټنې ورته وایي دا په هر یو اتاق کې بیل بیل کله چې هوټل ته کسټمر راشي یعنې دلته ګاهک راشي او دلته میلمانه راشي نو دلته چې غواړي د هوټل کې چې غواړي نو دلته په دغه صورت کې په دې کې د ټالۍ بټنې موجود دي او دغه بټنې پریس کوي چې کله پریس کوي نو دلته ټیبل مین ناسي او ټیبل مین چې دلته چې کوم لیټ دغه بلب رڼا کوي او دلته الارم ورکوي دا ټالۍ چې आवाज کوي نو ټیبل مین بره ګوري چې کوم اتاق والا غوښتنه کوي د هغې طلب چیرې چې غوښتنه کوي نو کله چې دلته ټالۍ ول شي نو ټیبل مین بره ګوري چې هر بلب روښانه شوی وي په دلته یې لیکلي چې روم 1 روم 2 روم 3 او روم چې کوم دی پور پایپ لکه 15 اتاق دی او 15 اتاقونو بلپورې ته دلته مطلب نمبر یې لګوي کله چې د هر اتاق والا مطلب هلته بټنه پریس کړي د ټالۍ نو دلته دغه ټیبل مین د هوټل چې دی دا خبرېږي او مطلب پوهېږي چې دا بلب روښانه شوی د اول اتاق یا د دویم اتاق نو د هغې څه غوښتنه ده یا څه طلب دی نو هلته چې دی د خپل چې کوم هغه کاریګر دی هغه ورنږدې وګوري چې چي ته یې غوښتنه ده چې یې غواړي نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ د دې کنیکشن وکړئ چې پاس تاسې وینئ هر یو سوچ ته د اتاق ته هغې ته رسېدلی دی او د اتاق نه چې دی هغې نه فازونه چې دي بیا راغلی دي هر یو بلب ته چې کوم یو د اتاق بلبونه دي هغې ته کنیکشن شوي نیوټل چې دی یخ تار چې دی دا ګورئ د ټالۍ سره سیریز شوی دی دا د بلبونو سره سیریز شوی دی د ټالۍ نیوټل ویر نو دلته نیوټل چې دی موږ د یو پینټ ته ورکوو د بل پینټ نه یالو نو دغه دا نیوټل تار چې دی بیا ټولو بلبونو ته ورکړل شوی دی نو په دې طریقې سره دا آواز کوي چې دلته په دا ټالۍ چې دی دا په دې ویرینګ کې سیریز ده نو کله چې بلب روښانه کېږي نو دا کرنټ چې دی دا د دې ټالۍ څخه مطلب د دې رنټ څخه یا ټالۍ څخه دا وځي نو په دې طریقې سره الارم چې دی دا ټالۍ چې دی دا آواز کوي نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ د هوټل هر قسم ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ترسره کړئ نو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم